سلامونه دوستانو. په خیبر د قامي عدالت په تسلسل کې دغه څلور جنازې چې نن وشوې دا عامې جنازې نه دي. دا د دې وطن د تاریخ زه فکر کومه چې هغه معتبرې مقدسې جنازې دي چې د دې وطن چې کومه نوې عمراني معاهده به د پښتنو او د ریاست کیږي نو دا د هغې د بنسټ لومبنۍ تیږه ده یا لومبنۍ ډبره ده یا کمر دی. حقیقت دا دی پرون مې کاته نو زما دا پوسټونه د څو ورځو نه خپل د برخې یوه ګیټۍ اچو چې د دنیا په هر ګوټ کې یو کوشش کوو په دې مو هېڅ کار نه چې څوک څه وی زمونږ خپل یو درد یو احساس تړلی دی او خپل اواز به مونږ شریکوو. محسن نقوي صاحب ویلی دي چې که څوک د دغه پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه باندې یا د قامي جرګې عدالت په اړه باندې خبره کوي نو د هغه شناختي کارت به هم بندېږي او پاسپورټ به هم بندېږي او هر څه به کېږي. نو ملګري راته وی چې د څو ورځو نه مسلسل دغه پوسټونه را روان دي نو احتیاط وکړه. نو ما ورته وی چې احتیاطونه په خپل ځای باندې خو دا د ایمان کمزوري درجه ده چې خپل د برخې څه لږ ډېر رښتیا خو ویلی شو که نه. نو د هغه رښتیاو په تسلسل کې زه د یو پښتون افغان بچي په حیث باندې ډېر د وجود هره برخه مې دردیږي خفه کیږي او په دې فکرمند یم چې دا ریاست به تر کومې پورې د ظلم د جبر د بربریت دغه لړۍ ته دوام ورکوي. د کمې زاویې نه به دا د پښتنو په وینه باندې دغه خاوره سیراب کوي او بیا دغه څلور جنازې چې په داسې حال کې چې یوازې دی جرګې له راتله. ما په دې باندې یو څو ورځې مخکې هم خبره کړې ده په شپږ نیم کالو کې دغه پرامنه پښتنو ګمله قدرې نه ده ماته کړې او نن هم دیو د هیڅ قسمه اسلحې یا لوړ یا لور یا تبر د راغستو هیڅ پریکړه نه ده کړې او بیا هم ریاست لګیا دی یو مسلسل جبر کوي. زه وایم چې د دې ریاست په دغه بره کوپړۍ کې واښه دي که بوس دي که څه دي. زه په خپله باندې اوس دلته په یو بهر هیواد کې یم. تاسو یقین وکئ تاسو چې دلته د ریاست د مشرانو د عام رعایا سره یا د خلکو سره رویه ووینئ نو عقل به حیران شي. ریاست ولس خپلې غیږې سره راجوختی هغو له مینه ورکوي. د ریاستونو کار دا وي او دغه ریاست د پښتنو سره یو مسلسل جبر شروع کړی دی. نو زما به یو دوه درې ډېرې اهمې خبرې وي. اوله خبره خو دا ده چې پښتنو ځوانانو مشرانو کشرانو خویندو میندو زه دا ګڼمه چې د پښتون په خاوره باندې د جبر د بربریت دا اخري ګزار دی اخري ګزار چې ریاست به کوي. دغه قامي جرګه به دومره د ځان سره لاسته راوړنې یا خیر راوړي کله هم په تشدد باندې را نشي کله هم د دې ریاست د جبر په جواب کې د جبر لاره خپله نه کوي. او زه دا ګڼمه چې د ریاست د ټولو نه غاښماتی جواب ستاسو پر امنه جرګه ده دغه غونډه ده. نو دی به دا هر کوشش کوي چې په دې ځوانانو کې داسې خلک را پیدا کړي جذباتیان چې هغه یا ټوپک را واخلي یا ډز غوبل جوړ کړي یا کنزل یا سپکې ناکاري د دې نه بالکل کارمالی. ډیر د عقل په بنیاد باندې څنګه چې منظور پښتین په یو ډیر منظم طریقې سره دا سلسله روانه کړې ده هم داسې منظم اوسیږئ جذباتي کیږئ مو او په خپلو صفونو کې دا خلک ګورئ دا چې یا موږ ته کنزل کوي یا تاسو ته کنزل کوي یا غواړي چې اړی ګړی جوړ شي دا زمونږ لوی کاز ته لوی مرام ته نقصان رسوي. دا خلک په خپلو صفونو کې وپیژنئ. هم دغه وخت دی چې ډیر د شعور د لارې ډیر د علم پوهې د لارې د دې نه به کار اخلئ. خپله مبارزه د دنیا د هر ګوټ نه جاري ساتئ. څومره چې پښتون ډایسپورا ده د نړۍ په هر ګوټ کې دي مه بې حوصلې کیږئ مه په شا کیږئ. دا یو کاز دی چې څوک د کمې طریقې نه په دغه تله کې خپله ګیټۍ اچولی شي نو هغه پکې واچوئ. او دغه درې ورځنۍ جرګه چې ده زه دا ګڼمه چې دا د ریاست د تر ټولو نه د فیل کېدو غټ قدم هم دا دی چې هره ممکنه هڅه یې وکړه. ځوانان چې د وزیرستان نه راتله ځوانان چې د بنو نه راتله د شانګلې نه د سوات نه د صوابۍ نه او داسې د خیبر پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا د ګوټ نه هره ممکنه هڅه وکړه ریاست هره ممکنه هڅه. خلک یې وځورول قید یې کړه وی وهل خو بیا هم خلکو ځان د جرګې میدان ته راورسوه. هم دغه پښتونولي ده خو منظمتیا شعور عقل کله هم د دې نه په شا باندې نشي. زه به غږ کومه د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې او بیا په خصوصي توګه په الیامین ګنډاپور باندې. ګنډاپوره ته خو پښتون یې مهرباني وکړه ته خو د فیصل کریم کونډي سره نه یو کېدې
محسن نقوی ته تا برید تاوهل چې گرفتارومه دی، خو چې کله د پښتنو خلاف خبره شوه نو تاسو رایو شوئ، کېناستئ، پریس کانفرنس وکړو، مهرباني وکړه په دې خطرناک وخت کې د خپلو پښتنو سره ودرېږه، ګنې قامي مجرم به ډکلیر شي، ځکه چې ته ریلیونټ اتارټي، ته ذمهور یې، زما خو هغسې وس نه کېږي، د بل خو نه کېږي، او زه د پښتنو په ټولو سیاسي ګوندونو باندې عاجزانه غږ کومه. سیاسي ګوند دی چې دا ذمهور وي، دې پسې خلک ولاړي، دې پسې قام ولاړي، زمونږ خو د میډیا یو اواز دی، هغه به موږ د هر ځای نه کوو، موږ نه ایم این ایز وو، نه ایم پی ایز وو، نه سیاسي مشرانو، خو تاسو ته دا وخت دی خپل تنظیمونه د هرې ضلعې نه شروع کوئ تر یونین کونسله پورې، ویلیج کونسله پورې دا بوځئ، او دغه 3 ورځې جرګه یو ډیر منظم طریقې سره د دې ریاست سره په یو ښه ډول باندې د عقل په بنیاد، د شعور په بنیاد یوه نوې عمراني معاهده وکړئ. پښتون به دلته څنګه ژوند تېروي، زما په وسایلو به د چا اختیاري، ولې د پښتنو په دلو دلو ځوانان هغه په بهر ملکونو کې در په در خاورې په سر ګرځي، ولې زه په هره جرګه کې مرمه، ولې زه په هر احتجاج کې مرمه. دغه ټولې خبرې سره د عقل په بنیاد باندې وکئ، جذباتي کېږئ مه، شور مه کوئ، وهل غوبل جوړ نه کوئ، ګنې دا د ریاست کامیابي ده. نو زه یو ځل بیا په دغه خبره باندې ډېر خوشحاله یم چې دا جرګه چې څومره هم کوششونه وشو د ناکامولو، خو دا هغه پښتون افغان فطرت دی چې جرګه به کامیابه وي. د دغه نننو 4 جنازو نه اندازه لګي چې دا د دې وطن د بادار اخري ګزار دی په دې وطن باندې. دا وطن به سوکاله کیږي، دا به آبادیږي. پښتون د نړۍ په مخ باندې یو ډېر مهذب، علمي، پوهه قوم دی، خو دی مسلسل په جنګونو کې وساتلی شو، دی په زور باندې جاهل کړی شو، د ده نه علم، قلم، کتاب واغستی شو. اوس هغه وخت دی چې موږ به یو نوی ګل به راټوکېږي د وینو په دې ډنډ کې، یو نوی ژوند به راشروع کېږي، یو نوې آبادي به راځي، او په دې به دا خبره ختمومه چې بیا نه توره پورته شي، نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي، او دا به اله اخري جنگ کېږي چې د ټولو سیاسي ګوندونو، دا که مولانا صاحب دی، دا که زمونږ میا افتخار حسین صاحب دی، ایمل ولی دی، یا زمونږ تر دې چې امیر مقام، زمونږ پرویز خټک، یا محمود خان اچکزی، چې څومره هم ګوندونه دي، دغسې محسن داوړ شو، دغسې بیا زمونږ د علي امین ګنډاپور شو، چې دا ټول په یو منظم آواز او انداز باندې، او داسې ناشنا خبره نه ده، نه د ریاست سره جنگ کو، نه وهل کو، نه ټوپک رالو، موږ ته په ډېره عاجزانه د ادب په لهجه کې خپل حق غواړو، کوم چې زما آئیني بشري بنیادي حق دی. داسې ناشنا خبرې نه دي، دا په دنیا کې پریکټس کېږي، مهذبه ریاستونه یې کوي. نو دا حق غوښتو یوه ډېره ښکلې موقع ده، خو بیا به مې غوښتنه وي دا د جذباتو خبرې نه دي، دا د شور خبرې نه دي، دا د علم، د وزډم، د پوهې خبرې دي. او په دغه آخري وختونو کې ګورې د تشدد لاره خپله نه کوي، کله هم زور، جبر یا په شور باندې را نشي، ګنې دا ډېره لویه موقع ده، او که دا مو د لاس نه ووته نو بیا به کله داسې موقع را نشي. خدای دې په موږ کې عقل، علم، پوهه او شعور راولي، او خدای دې موږ له دا توان راکړي چې د خپل وطن دپاره د هرې زاویې نه خپل د برخې یو کار موږ وکړو. خوشحاله راته اوسئ.